بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول القبر للميت حتى حين يوضع فيه: ويحك يا ابن آدم ما غرك بي؟ ألم تعلم أني بيت الفتنة وبيت الظلمة وبيت الوحدة وبيت الدود؟ ما غرك بي إذا كنت تمر بي أفذاذا؟ وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې کوم وخت انسان په قبر کې کښېښول سي، قبر و دې انسان ته آواز کوي او خبرې ورته کوي. قبر ورته وایي: ویحک یا ابن آدم، افسوس دې وي تا لره، ما غرک، ته چیش مغروره کړی وې، غافله کړی وې، ناخبره کړی وې په ما سره، یعنی ته په ما نه وې خبر چې زه څنګه زه یم، ته نه یې په ما خبر چې انی بیت الفتنه، زه ځای د امتحان یم، و بیت الظلمه، زه بیت کور د تورې تاریکې یم، و بیت الوحده، ځای د یوازې یم، یعنی یوازې په ما کې څوک وي، بل څوک نه یې ورسره، د قبر ورته وایي. و بیت الدود، کور د چینجانو یم. ما غرک بی اذا كنت تمر بی فاذاذا، ته چیش خطا ایستلی وي، چیش غافله کړی وي چې ته تلې په پښو باندې په پښه دې بله تر مخه کوله، یعنې ګرځېدې را ګرځېدې، تا په ما کې فکر نه وایي، ما ته دې تیاري نه کوله، زما څخه نه بیرېدې، زما څخه دې پناه نه غوښتله. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم بارک فرمایي چې مسلمان مؤمن چې نیک عمل یې او نیکوکار یې، کوم وخت چې دی په قبر کې کښېښول سي، شاوخوا پر ده باندې اعمال حسنه راوګرځېږي، شاوخوا و ده ته اعمال حسنه، دا نیکۍ چې په دنیا کې ده کړي وي دا را باندې حاضر سي. لمونځ راسي، روژه راسي، حج راسي، زکات راسي، جهاد راسي، صدقه راسي، نو ملایکې د عذاب راسي د پښو د خوا څخه چې اوس ده ته عذاب ورکوي، سزا ورکوي، د هغې خوا د پښو د خوا څخه لمونځ ورته راسي. لمونځ ورته وایي: لرې سه، تا لره لار نسته چې زه په مخ کې یم، تا نه پرېږدم د دې بنده ته، ځکه چې فقد اطال بي القیام لله علیهما، چې په دې پښې ورته وایي، د پښو د خوا څخه ورته وویل شي چې دا پښې په لمانځه کې ده ستړي کړي وې، یعنې په پښو باندې په لمانځه کې درېدلی وو، لمونځ یې په ولاړې کړی وو. لمونځ ورته وایي: وایي دغه پښې په ما سره ستړي شوي وې، په د پښو سره زه درولی وم، دوی په پښو ولاړ وو او زه یې ادا کولم. لمونځ جواب وسي، یعنې لمونځ جواب ورکړي د پښو د خوا څخه دې ملایکو ته. بیا دی دا ملایکې د عذاب راسي، د سر د خوا څخه انسان ته عذاب ورکوي. بیا د سر د خوا څخه روژه راسي، ورته ودرېږي، به دې ملایکو ته د عذاب وایي: وایي لرې سئ، تاسو ته اجازه موږ نه درکوو، دا سړی په موږ سره روژه نیولې وه، لوږې او تندې یې وړې وه په دنیا کې، اوس موږ چې یو دلته دا روژه ورته وایي، زه ولاړه یم، د سر د خوا څخه اجازه تاسو ته د عذاب ورکولو نه لرم چې زه دې ته اجازه درکړم، ته دې زما په حضور کې و دې انسان ته عذاب ورکړي. روژه دلته بیا په کار راسي، روژه دلته عذاب منع کړي د انسان څخه، دا ملایکې د عذاب منع کړي. بیا د بدن د خوا څخه، د صورت د خوا څخه ملایکې راشي، د ملا د خوا څخه، د نس د خوا څخه ول راتېرې شي، به دې بنده ته په قبر کې عذاب ورکوي. حج راسي، جهاد راسي، یعنې چې ده په دنیا کې حجونه کړي وي، جهاد یې کړی وي، دا عمل راسي، ورته ودرېږي یو طرف ته بل طرف ته، دې ملایکو ته وایي: وایي تاسې لرې سئ، عذاب مه ورکوئ، د ځان ستړی کړی و په جهاد کې، ځان یې ستړی کړی و په حج کې، خولې یې تویې کړې وې، لوږې او تندې یې وړې وې، موږ اجازه نه درکوو تاسې ته چې دې د بدن د خوا څخه ده ته عذاب ورکړي، دوی دې په عذاب سره معذب وګرځوئ. بیا دا ملایکې هڅه وکړي راشي د لاسو د خوا څخه، یعنې په لاسو باندې ده ته عذاب ورکوي. په دا وخت کې بیا صدقه راشي، چې په دنیا کې د صدقه کړې وي، دا صدقه ورته ووایي دې ملایکو ته: کفو عن صاحبي فکم من صدقة خرجت من هاتین الیدین، وایي لرې سئ، منع سئ د دې صاحب زما څخه، ډېر زره د صدقې کولې په دغه دوو لاسو باندې، حتی وقعت فی ید الله تعالی ابتغاء وجهه،
فلا سبیل لکم علیه. تر داسې وخته پورې د په دې لاسو باندې صدقې کولې تر څو چې د الله په لاس کې لوېدلې، یعنې داسې په پټه طریقه او په ډېر اخلاص باندې او په ډېر ښه نیت باندې د دا صدقه کوله څو چې د الله په لاس کې ولوېږي. یعنې مصدق چې صدقه کوي او په ښه اخلاص او په ښه نیت باندې وي چې کوم وخت دی صدقه و مسکین ته ورکړي، دا اول دواره د الله په لاس کې بلاکۍ په لوېږي. یعنې د الله رضا په دې کې راځي. د الله په لاس کې لوېدل معنا دا ده چې د الله په رضا کې راځي. دومره الله پاک په راضي کېږي په دې صدقه کولو سره چې انسان صدقه وکړي. نو په دا وخت کې چې د لاسو د خوا سزا ورکول کېږي، عذاب ورکول کېږي، ملایکې د عذاب راشي، صدقه یې په مخ کې ودرېږي، دا عذاب ملایکې و د انسان ته نه ورپرېږدي. نو بیا الله جل جلاله د انسان ته په قبر کې ووایي هنیئا طبت حیا و طبت میتا. په دا وخت کې الله پاک په طرف څه ورته وویل شي چې اوس نو تا لره ښه ژوند دې وي، تا لره په دنیا کې ودې کوي، و طبت میتا ښه مرګ دې پیدا کوي، تا لره دې ښه مرګ وي. ویأتیه ملائکة الرحمة فتفترش له فراشا من الجنة ودثارا من الجنة ويفسح له في قبره مد بصره ويؤتى بقنديل من الجنة فيستضيء بنوره إلى يوم يبعثه الله من قبره. نو په دې وخت کې ملایکې الله پاک ورته راواستي، ملایکې دا ورته وایي ښه ژوند دې وکړي، ښه حیات دې تېر کړي، ښه مرګ دې پیدا کړي. او د رحمت ملایکې ورته راشي، فرش ته راوړي د جنت څخه یو فرش، یو پلنګ، یو ښایسته د ځای پردې باندې مښتي، یعنې لکه پر هغه پلنګ پر کټ چې ښه ښایسته روجایي هوار وي، ښه ښایسته یو ټوکر هوار وي، پر دغه فرش باندې هم د دې انسان لپاره د جنت فرشونه هوار وي. قبر یې پراخ شي، وغوړېږي د سترګو پر اندازه باندې چې سترګې دید کوي دومره قدر ورته پراخ شي. قندیلان راوړل شي د جنت څخه ورته ولګېږي، قبر یې منور شي تر څو چې دی د قبره سره راپورته کېږي. او دی ډېر په دې انتظار چې کله به اوس قیامت شي، کله به موږ راپورته شو، کله به موږ قیامت حالت و جنت ووینو. نو دا د مسلمان لپاره دغه اعمال چې اوس لمونځ دی، روژه ده، حج دی، زکات دی، دا دی کوي، صدقه ده کوي، دا داسې نه ده چې عبث ځي. دا به په ورځ د قیامت باندې او په قبر کې په هغه سخت وخت کې، هغه د تنګۍ په وخت کې، د هغه تورې شپې په وخت کې، د یوازیوالي په وخت کې به الله پاک دې ته دا عمل په ښه ورولي. که څنګه اوس روژه سړی ستړی وي او په لوږه وي، تنده وي، په تراویحو کې ستړی وي او ستړیا وي، په عبادت کې، په تلاوت کې، او پر مال باندې زړه نه کېږي چې مال خیرات کې، صدقه وکړي، زکات ورکړي، د الله حکم پر ځای کړي، د الله فرض حکم پر ځای کړي. دا انسان ته شیطان ډېره ګرانوي. مګر په دغه ورځ چې د قیامت ورځ وي یا د قبر حالت وي یا قبر لره اول ورسي، په دا وخت کې الله پاک دغه شان ودته په ګټه او په فایده کې تماموي. انسان باید ډېر کوشش وکړي او ډېر سعی وکړي او ډېر تلوار وکړي چې دغه میاشت د روژې مبارکې بې له لمانځه، بې له تلاوت، بې له صدقې، بې له خیرات، بې له نیک اعمالو پر موږ باندې تېره نه شي. او د قبر اساني وغواړو د الله پاک څخه، ځکه نبي علیه السلام بارک وایي د مؤمن مسلمان روح چې اخیستل کېږي داسې الله پاک اساني ورسره کوي لکه د لندو وړو څه چې وریښته کاږي، دومره الله پاک اساني ورسره کوي. او په جنت کې نعمتونه ورلره ورکوي او د جنت کپانونه او خوشبیانې ملایکې د رحمتو ورله راځي. او کافر و فاسق لره بیا ګناهګار لره بیا هغه ملایکې راځي چې تر خوله یې هم اورونه وځي، تر پزه یې هم اورونه وځي، تر سترګو یې هم اورونه وځي، تر غوږو یې هم اورونه وځي، په لاس کې هم د اور غورځان وي او ډېر بیریدونکي حالت کې وي او په ډېر بد شکل باندې وي. او د فاسق و د فاجر او د ګناهګار او د کافر سره روح اخلي او داسې اخلي لکه خارداره سیم چې په لندو وړیو کې کش کړي، څومره په تکلیف باندې دا تروځي. د بدکار انسان روح دغسې اخلي. نو الله پاک باندې داسې مرګ وساتي، الله باندې داسې حالات د سختۍ او د تنګۍ وساتي، د قبر او د عذاب وساتي. مرګ حق دی، مرګ راتلونکی دی. هیڅ یو انسان د مرګ څخه نشي خلاصېدلی، هیڅ یو انسان د قبر د عذاب څخه نشي خلاصېدلی، مګر خلاصېدی د الله په فضل به وي او په رحمت باندې به وي او په نیک عمل باندې به وي. الله دې نیک عمل را نصیب کړي. اللهم دې د عذاب وساتي د ټولو مؤمنانو سره. الله دې ټول مؤمنان جنت الفردوس نصیب کړي. آخر دعوانا الحمد لله.